سلامونه او درنښت د جیم آنلاین زده کړو اکیډمۍ د مایکروسافټ افیس ټریننګ ډیرو درنو زده کوونکو د لیکچرو په دوام د ایم ایس ورډ نن تقریبا نهم لیکچر دی چې هغه کې موږ او تاسې په پیج لیاوټ باندې ریبن باندې لیکچر لرو. درنو زده کوونکو د هر څه دمخه یوټیوب چینل که مو نوي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب کړئ، ملګرو سره یې شریک کړئ او د بیل آیکن در سره ووهئ. لیکچر مه سکیپ کوئ، زو در شروع کوو. لومړی مونږ د ټاسک بار څخه دغه ایم ایس ورډ خلاصوو، بلینک ډاکومنټ اخلو، بلینک ډاکومنټ نه بعد چې د پیج لیاوټ ته راځو، اورینټیشن دا پورټریټ اخلو، مرجن ته راځو، په دې کې مونږ خپل یو ټمپلیټ اخلو. درنو زده کوونکو په تیر لیکچر کې په ډیزاین ریبن باندې اصل کې ډیر موږ تاسې لیکچر جوړ کړی و. راځو پیج لیاوټ ته چې وټس پیج لیاوټ ان ویر وی کین یوز پیج لیاوټ. پیج لیاوټ اصل کې ډیر څه ته ویل کیږي او د څه لپاره موږ د پیج لیاوټ څخه استفاده کوو او څنګه دغه کمانډونه موږ یوز کوو په ایم ایس ورډ کې. لومړی کمانډ چې د ګروپ اف کمانډ چې دی موږ سره مرجن دی، اورینټیشن دی، سایز دی، کالم دی، بریک دی، لاین نمبرز دی او هایپنیشن دی. دا د پیج سیټ اپ گروپ دی. بیا د پاراګراف ګروپ دی او د ارنج گروپ دی، یعنی درې ګروپونه لرو. لومړی راځو مرجن ته چې اصل کې ډیر مرجن څه ته ویل کیږي. که چیرې موږ تاسې وګورو دلته مرجن د خپلې اندازې لري، نارمل دی، نرو ده، موډریټ دی، وایډ دی، یعنی په ترتیب سره هر یو خپل اندازې لري. دغلته چې موږ دې ځینه صفحې نه تر دې پورې دغه کومه صفحه ده، دغه هر صفحه خپل مرجن لري او هر یو کولای شو موږ پکې انتخاب کوو. نارمل مرجن دا په دې معنا چې یو انچ چپ طرف ته، یو انچ ټاپ نه ښکته راښکته شوی وي، یو د لیفت طرف نه، یو انچ د باټم نه او یو د رایټ طرف نه. دته ویل کیږي که چیرې دا وګورئ تاسې او تاسې بیا ورته رولر آن کړئ، زه به دلته راشم اصل کې ډیر ویو ته او ویو کې به رولر ورته آن کما، نو ګورئ اصل کې ډیر شروع له دې ځینه شوې ده. دلته وګورئ دې ځینه شروع شوي، بیا ورته پیج لیاوټ ته راځئ، مرجن کې ورته نیرو انتخابوئ، دې کې شروع له دې ځای نه شوي، دې ځای نه تر دې ځای پورې ته یوازې لیکل کولی شئ. که چیرې دلته وګورو موډریټ کې تاسې وګورئ دې کې دې ځای نه شروع شوي ده، د یو نه شروع شوي دوه، د دې طرف کې هم دغلته تقریبا د 15.2 پورې ده. دلته وګورئ تاسې به دلته پوه شئ 0.15 رایټ طرف کې ده هغه موږ سره. وایټ تاسې وګورئ یوازې د دې ځای نه تر دې ځای پورې تاسې لیکل کولی شئ، نورو کې لیکل نه شئ. یعنې مرجن تاسې کولی شئ د خپلې خوښې او مرجن تاسې جوړ کړئ. زه کسټم مرجن ته راځم، ورته ټاپ چې دی ما سره باید یو انچ وي، یو انچ نه راښکته شي، لیفت چپ طرف ته 2 وي، باټم نه ښکته طرف نه 1 وي او رایټ طرف نه 2 وي. دا ورته لینډسکیپ ورته انتخاب کوئ، پورټریټ ورته انتخاب کوئ، دا ورته اوکې کوئ چې اوکې هم که تاسو سره په هماغه شکل باندې صفحه انتخاب شي. راځئ ما مخکې نه تیار کسټم جوړ کړی دی، دلته راځم، دلته تاسې ورته یو خپل بل ورته انتخاب کوئ، اوس نوی ورته انتخابو، کسټم مرجن ته زه راځم، زه دلته پریویو ماته ښایي، زه به ورته دا اندازه څنګه کمه، دلته راشئ دا اندازه ورته ما دومره کړله. لیفت طرف ته باید دا ما سره لاړ شي، دلته وګورئ درنو زده کوونکو دا باید موږ سره ښي طرف ته لاړ شي. دا ورته اوکې کړئ، په هماغه شکل به مرجن اصل کې ډېر تاسې سره څنګه شي جوړ شي. دا وګورئ لاست مرجن تاسې راشئ، دغه چپ طرف نه اندازه ورته لږه نور هم زیاته کړئ، اوکې کړئ ورته، دلته دا اندازه به دلته راشي. نو دغه مرجن بل اورینټیشن دی. اصل کې ډیر اورینټیشن دوران ته ویل کیږي چې پورټریټ غواړئ که ته لینډسکیپ غواړئ. پورټریټ عمودي صفحه ده او لینډسکیپ دا افقي صفحه ده. پورټریټ او لینډسکیپ اکثره درنو زده کوونکو د ستاینلیکونو لپاره ډیر زیات موږ یوز کوو. ګورئ دا افقي صفحه ده او که غواړئ عمودي صفحه انتخاب کړئ بیا دې نه استفاده کولی شئ. نو دوه صفحې دي، لینډسکیپ او پورټریټ. دریم چې د سایز دی چې دغه د صفحې سایز دی په کوم شکل دی، دغه وګورئ لیټر دی، لیګل دی، ترڅنګ سټیټمنټ دی، ایگزیکیوټیو دی، A1 A3 دی، A5 دی، خو اکثره دغه د پرنټ چې کوم مباحث دا موږ سره A4 صفحې دي، نو موږ سایز د پرنټر هغه A4 صفحه انتخابوم.
بل مونږ سره کالم دی. زه راځم لیکل کوم، دلته ما لیکل وکړل، غواړم ورته وایم دا ماته په کالم وویشه، لکه مجلو کې چې مونږ ورته وایو. ګوره که چیرې 2 کالم وایم، یو کالم پلس 2 کالمه، که چیرې 3 کالمه کم 1 کالم پلس 2 کالم پلس 3 کالم، یعنی 3 کالمه به ما سره شي. سایز یې تاسې ورته کوچنی کوئ، کولی شئ پیج لیاوټ ته راشئ، ورته ما سره لیفت طرف نه که، لیفت طرف نه یو کالم ورته اضافه که، رایټ طرف نه ورته اضافه که او خلاصې که، یا په 2 کالمو باندې ویشئ. یعنې دغه ځای کې اصل کې ډېر تاسې څنګه کولی شئ کالم انتخابولی شئ او کالمو ته. دا ولې دې ځای نه اخوا نور نه راځي؟ ګورئ دا تاسې که چیرې داسې کوئ، دا اندازه ورته دلته واخلئ او دا اندازه ورته داسې واخلئ او دا اندازه وګورئ، اصل کې ډېر تاسې سره به 2 کالمه جوړ شي. که زه ورته دلته لږ نور لیکلم وکړم او دا کالم یې ورته انتخاب کړم، دا پلس ونیسئ او ورته یم دا ماته 3 کالمې که، نو 3 کالمې کې اصل کې ډېر تاسې کولی شئ. وګورئ که دا کالمو اندازه تاسې تغییر و تبدیل کوئ، نو دې ځای نه کولی شئ دا د کالمو اندازه هم څنګه کوئ تغییر و تبدیل کوئ. دلته راشئ، دا ګورئ په دې شکل باندې، یعنې 3 کالمه موږ سره جوړ شو. دا ورته زه دې خوا کوم او دې تر څنګه دا موږ سره سایز جوړ شو، ترتیب شو. دا ورته دې خوا کوم. هغه نه وروسته بیا مور کالم کې تاسې کولی شئ مختلفه د خپلې خوښې سیټینګ پکې جوړ کړئ. موږ ډېر ډیپ نه ځو، بریک ته بریک سره دا صفحه څنګه کېږي، بله صفحه موږ ته راځي ډایرکټ. یوه صفحه موږ سره اوس څو صفحې دي؟ 3 صفحې دي. زه ورته یم صفحه بریک ته ما سره، نو موږ سره به څو صفحې شي؟ 4 صفحې شي. د دې تر څنګه کالم دی، کالمونه تاسې کولی شئ څنګه کوئ، کالمونه ورکوئ سره کالم. دلته ورته یم یو کالم ورکړه، دلته تاسې ګورئ یو کالم څنګه کېږي اضافه کېږي. زه دا بیرته کلوز کوم، دلته کالم 1 انتخابوم. پیج بریک کې موږ سره دی ټیکس ریپینګ. The separate text around object on web page such as caption text from body text. text wrapping دا بیا موږ وروسته دلته وایو په تفصیل سره. wrapping text دی خو ټیکسټ دی، خو راځئ زه یې درته په لنډ ډول دلته یو وارې تکرار کړم. تاسې فرض مثال ټیکسټ مو واخیسته او دلته راغلی یو object مو هم څنګه کړ هغه انتخاب کړل. دلته وګورئ تاسې درنو زده کوونکو پی لاوټ ته به راشئ او ټیکسټ ریپینګ ته به راشئ. اصل کې ډېر بیا دلته وګورئ ټیکسټ ریپینګ، بیا په ده باندې تفصیل سره انشاءالله غږیږو. دلته فقط دوی دلته راغیستی دی ټیکسټ ریپینګ په نامه دی. سپرایټ ټیکسټ اراونډ آبجیکټ دی، نه آبجیکټ دی موږ سره، او دا موږ سره څه شی دی؟ ټیکسټ دی. وروسته په تفصیل سره غږیږو. نیکسټ پیج دی، که چیرې پیج وي تاسو را دوهم پیج هم څنګه کوئ اوپن کوئ یا درته راوړي. کوم ځای نه چې تاسې غواړئ هماغه ځای نه تاسې سره پیج څنګه کوئ. زه ورته یم نیکسټ پیج ډي ځای نه واخلم ما سره. نیکسټ پیج تاسې سره به سوري نیکسټ پیج به تاسې واخلئ، دې نه وروسته به تاسې سره نیکسټ پیج راشي. کنټرول سایډ بیرته کوم، یو پیج مې په کار دی تر اوسه. بیرته بریک ته راځم، ورته یم کنټینیوز باندې کلیک وکړئ. کنټینیوز ته تاسې راشئ، بیا ورته ایون کنټینیوز اکثره مونږ په سیکشنو کې ترې استفاده کوو. سیکشنو کې ترې استفاده ډېره زیاته کېږي. تاسې به فایل ته راشئ، بیا به آپشن ته راشئ، په آپشن کې به تاسې ایډوانس ته راشئ او په ایډوانس کې به تاسې لاندې راشئ. دلته به شو ټیکسټ باونډري ورته آن کړئ او دا به اوکې کړئ ورته. که چیرې تاسې اوس یو څه لیکئ نو دلته وګورئ هر یو کالم موږ سره دا بیل څنګه شو، بیل سیکشن دی، یو سیکشن، 2 سیکشن، 3 سیکشن. په دې ترتیب دا سیکشن یې کولی شئ کنټینیوس شکل تاسې باندې سیکشن یې څنګه کوئ اضافه کړئ. دلته وګورئ ورته بل سیکشن ورته واخله، بل سیکشن ورته دلته څنګه کېږي اخیستل کېږي. د دې تر څنګه بل چې دی ایون پیج دی، 2 پیج دی ډایرکټ څلور پیج ته ځي. ګورئ 2 پیج شو، بل پیج چې اوس اخلي هغه به 2 نه ډایرکټ څو ته ځي 4 ته. ګورئ 4 پیج شوی. که زه نیکسټ پیج واخلم ما سره به 5 پیج شي، خو که چیرې بیا دلته زه 8 پیج واخلم ما سره به ډایرکټ 9 پیج، یعنې جفت او تاک ته بیا څنګه کېږي دا صفحې اضافه کېږي. لاین نمبر دی، دلته تاسې کولی شئ لاین نمبر تاسې څنګه کوئ ځان سره واخلئ. زه ورته یم لاین نمبر زه اخلم. کنټینیوز
1 2 3 یو لیکم. بیا تاسې وګورئ دلته دغلته ښکاري 4 5 6 7 8 9 10 11. زه به د هغې ځینه لرې کړم، دا به ورته لږ را دې خوا کړم چې هغه موږ سره شو شي. دلته وګورئ 11 12 14. یعنې تاسې چې کالم اخلئ هلته کنټینیو شکل باندې به دا څنګه کېږي کېږي. یعنې که بل پیج هم راشي دا په ترتیب سره څنګه روانې. لاین پیج ته راشي ریسټارټ ایج پیج. هر یو پیج چې نوی شروع کېږي لاین نمبر دې ورسره نوی شي. وګورئ دلته لاین نمبر هم څنګه شو بیرته نوی شو، یعنې بیرته له سره شو. ریسټارټ ایج سیکشن، هر سیکشن کې دی دا موږ سره څنګه شي ریسټارټ شي، جدا جدا شي. که چیرې اوس تاسې دلته راشئ او بل سیکشن اخلئ، زه ورته وایم چې ما ته نور سیکشن واخله، بیا ته کله چې نوی سیکشن ورکوئ هلته به دا تاسې سره څنګه کېږي لرې کېږي. سپریس فار کرنٹ پاراگراف، بس کرنٹ پاراگراف لپاره به هغې نه خوا به تاسې سره ني. لاین نمبر کې اخره کې لاین نمبر آپشن دی، کولی شئ دلته د خپلې خوښې او تاسې کاسټم جوړ کړئ او بیا ترتیب سره مخې ته مرجن جوړ کړئ، پیپر جوړ کړئ او لیاوټ ورته وکړئ. هایپنیشن زم دلته آپشن ته راځم. په آپشن کې زه ایډوانس ته راځم او هغه باونډري زه اصل کې ډېر څنګه کوم آن کوم آف کوم اوکې کوم. هر کله مې چې دا اوکې کړ نمبر یې هم څنګه کوم لرې کوم. زه راځم رولر داسې دې ځای ته اخلم چې لیکل دې ما سره دې ځای نه شروع شي، دا به تاسې راواخلئ دلته وکړئ. زه یو څه لیکل کوم، لیکل مې چې وکړل ځان سره زه راخلم دا لږ غټ کوم. نو هایپنیشن د تاسې کوم ځای کې استفاده کولی شئ، دلته راشئ هایپنیشن ته ورته اتوماتیک. دلته وګورئ د کی ورډ دا د دې سره یو جمله ده، یا هم د دې تر څنګه ګالریز دا د ده سره یوه جمله ده. اصل کې دغه څه دی، دغه ته چې ویل کېږي دې ته هایپنیشن ویل کېږي. دا ډیش غونته کې علامه څه ده، دې ته هایپنیشن ویل کېږي. کولی شئ دا څنګه کوي ورکوئ. نه کله چې یو ټیکسټ ورډ چې دی نیمایي کې دلته پاتې شي هایپنیشن ورکول کېږي چې دغه مطلب دا بل لغات هم دې سره څنګه دی یو ځای دی. که چیرې ورته تاسې ګورئ دلته وګورئ سایډ بار، سایډ بار د هغه سره یو ځای دی، دا څنګه شو یو ځای ورسره رانغلی. نو هایپنیشن ورکول کېږي. که غواړئ لرې کړئ بیرته ننووهئ. هغه نه وروسته کله چې تاسې په دې باندې پوه شولئ پاراګراف ګروپ ته راځو. پاراګراف کې دغه چپ طرف ته سپیسینګ زه ورته وایم دا ما ته څنګه که کم که، ورته یم زیاتې که راته دې ځینه زیاتېږي، کمولی شئ تاسې د خپلې خوښې. رایټ طرف نه تاسې غواړئ کم کئ زیات کئ ځان سره، بیرته غواړئ تاسې ځان سره کم کئ تر څو دلته دغه ځای کې سنجاق وهئ. نو کولی شئ تاسې اندازه ورته د کتاب لپاره څنګه کئ زیاته کئ. زه به ورته دا منظم کړم. وګورئ دلته تاسې اوس کولی شئ دا ځان سره وګورئ، دا وګورئ ترتیب سره په دې شکل باندې رایټ طرف نه هم کولی شئ او لیفت طرف نه هم تاسې کولی شئ. سپیسینګ چې دی بیفور د پاراګراف تر منځه تاسې کولی شئ دا سپیسینګ زیات او کم کړئ. ګورئ دلته راځم آفټر چې دی آفټر هم کولی شئ تاسې دا سپیسینګ کم او زیات کړئ ځان سره، دا دې ځای نه تاسې کولی شئ. بل پوزیشن دی، پوزیشن د اصل کې ډېر مونږ کوم ځای کې استفاده کوو. انزرټ ته راځم، انزرټ کې زه دلته یو پکچر ته انزرټ کوم. دلته راځم فرض مثال دغه عکس دی زه دا انزرټ کوم او راځم دا ورته چې کلوز کوم. اوس پوزیشن کې تاسې وګورئ دا ما سره دې ځای کې راغلی، خو دلته ما اصل کې ډېر ما لږه لیکنه هم کړې ده. دا لیکنه به زه وکړم، دا لیکنه ما ته څنګه شي شروع شي. شاید دې ځای نه نه کېږي، زه به دا بیرته کالم واخلم او سر نه راکړم. لیکنه ما ځان سره وکړله، دا سایډ به زه ورته وړوکی کړم. بیرته به اول پیج ته راشم، دلته راځم وګورئ دا عکس ورته زه وړوکی کوم. اصل کې راځو چې دا پوزیشن څه دنده لري. راځم پیج لاوټ ته، پیج لاوټ کې پوزیشن کې وګورئ سر ته راغلی موږ سره دا ورته یم منځی ته راشه، باید منځی ته راغلی. رایټ طرف ته که غواړئ رایټ طرف ته راځي، رایټ کې بیا میډل طرف ته راځي، میډل رایټ ته راغلی، بیا موږ سره دلته میډل سنټر شو، بیا دلته میډل لیفت شو. لاندې وګورئ باټم لیفت دی، دلته تاسې کولی شئ مختلف ډوله تاسې هغه پوزیشن ورکړئ. وګورئ چې کوم ځای کې عکس تاسې په کار وي هماغلته کولی شئ د عکس ځای تاسې څنګه کوئ
ځای پر ځای کې در سره راشي. نو دا ټول د پوزیشن اصل کې ډېر څنګه کېږي. بل موږ سره چې دی رپینګ ټیکسټ دی. که چیرې زه راشم شیپ ته او په شیپ کې یو دانه آبجیکټ ما واخیسته ځان سره، نو دا آبجیکټ تاسې وګورئ زه ورته یم ان لاین ویت ټیکسټ. لاین کې که د ټیکسټ سره یو ځای کړم. زه راځم دغه ډیلیټ کوم. نو وګورئ تاسې دلته دا بیا راشئ پیج لیاوټ ته ورته یم سکویر. سکویر شکل کې دا ما سره څنګه کا ترتیب کا. سکویر شکل کې دا تاسو سره ترتیب کیږي. ټایټ باید راشي، تھرو په شکل باندې راشي، ټاپ ان باټم یعنی پاس بم خط پېتی باندې راشي او لاندې بم پرې خط څنګه شي راشي. بیهایند ټیکسټ مطلب دغه آبجیکټ چې ما سره بیهایند کا شاته کا یا ان فرونټ اف ټیکسټ کا د ټیکسټ خط مخامخ ته راځي. ایډیټ ډراپ پوینټس چې دلته دا پوینټس تاسو کولای شئ څنګه کوي ایډیټ کړئ دغه ټیکسټ ور سره بیا راغستلی شئ. ګورئ دلته دا پوینټ یې تاسو کولای شئ ایډیټ کړئ ځان سره دا شی. نو دا دې ځینې کېږي. موو ویت ټیکسټ دی. د ټیکسټ سره چې موو کېږي موومنټ ورکولی شئ. ګورئ موومنټ ورکوئ نه ورکوئ. فکس پوزیشن آن پیج. فکس پوزیشن آن پیج په فکس پوزیشن آن پیج باندې تاسو کولای شئ دا څنګه کوي بیا ورته انتخاب کړئ او استفاده ترې وکړئ. مور لیاوټ آپشن دی هغې باندې تاسو کولای شئ استفاده ترې وکړئ. راځو زه یو څو آبجیکټ اخلم. دلته راځم یو آبجیکټ مې دا واخیستلو دې تر څنګه شیپ ته راځم بل آبجیکټ مې واخیستلو او د همدې یو ډوپلیکیټ بل اخلم. درې آبجیکټه ما واخیستل. د دې درې آبجیکټو که ګورئ درنو تاسو چې کله په آبجیکټ باندې کلیک وکړئ پیج لیاوټ ته راشئ. دلته زه دې ته یو رقم رنګ ورکوم، دې نورو ته مختلف رنګونه ورکوم. دې ته تور رنګ ورکوم دا دې په همدې رقم رنګ وي او دې ته یو بل رقم رنګ ورکوم چې هغه درې نه متفاوت وي. دې تور آبجیکټ ته وګورئ زه ورته وایم چې پیج لیاوټ ته راشه برینګ فارورډ دا د دې مخې ته کا. وګورئ دا تور آبجیکټ څنګه شو د دې مخې ته راغلی. زه ورته وایم برینګ ټو فرنټ. ګوره هماغه فرنټ او فارورډ یو شان دی. ورته یم شاته یې کتلینه دیز نه سینډ ټو بیک. وګورئ دا شاته شو. زه ورته یم دا زیډ کلر پې را مخې ته کا د برینګ تاسې به دا څنګه کوئ بیک کوئ شاته شو به پې څنګه شي را مخکې شو. یعنې دغه آبجیکټ تاسې کولی شئ مخکې وروسته کوئ. سیکشن پین دی کولای شي دې ځینې آبجیکټ تاسې هایډ کړئ او بیا ورته هم څنګه کوئ شو کړئ. دا د دې استفاده ترې کېږي. الاین دی. الاین کې تاسې کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. دا آبجیکټ ما انتخاب کړی دی زه ورته یم لیفټ طرف ته یوسه سنټر ته یې راوله او دې تر څنګه رایټ طرف ته یې کړه. ټاپ پاسینۍ برخې ته یې ویسه، میډل منځنۍ ته یې راوله او باټم ختنۍ برخې ته دا څنګه کړه راوله. ډسټریبیوټ هاریزنټلي کله چې تاسې دا درېواړه آبجیکټ تاسې سره اوسي فرض مثال دا دلته وي دا دلته وي نو تاسې دا درېواړه چې کله انتخاب کړئ هغه نه وروسته ورته راشئ ډسټریبیوټ هاریزنټلي. هاریزنټلي به دا څنګه شي در سره ترتیب شي. هاریزنټلي تاسې به دا انتخاب کړئ ورته زه به راشم ورته او دا به ورته یو ګروپ وکړم او بیا به ورته وایم چې هاریزنټلي بیا په یو ګروپ باندې ان ګروپ کولی شئ. ورته ورټیکلي په یو شکل باندې تاسې دلته ورټیکلي تاسې کولی شئ دا څنګه کوئ دغسې ورټیکلي چیرې دا داسې وي دا داسې وي ورټیکلي هم دا تاسې کولی شئ څنګه کوئ یو بل ته راولئ په دې ترتیب باندې. یوز الاینمنټ ګایډلاین دی مرجن دا مرجن الاین ټو پیج یعنی پیج ته درته الاین کو دا خو مرجن خو موږ سره دا ځای پورې ده. که چیرې موږ دا لیفټ طرف ته وړو دلته وګورئ الاین ټو لیفټ یې کړم نو دا به ما سره دې ځي نه اخوا نور نه ځي ځکه دا مرجن ما سره دې ځای پورې دی. صحیح ده که نه. خو که چیرې تاسې پیج ورته واخلئ الاین ټو پیج یې کړئ تاسې او بیا ورته لیفټ کړئ نو هغه طرف ته آخر طرف ته به موږ سره څنګه کېږي ځي یعنې پیج سره به او که چیرې تاسې ورته الاین ټو مرجن واخلئ بیا به یوازې لیفټ طرف ته تر کوم ځای پورې ځي تر مرجن پورې ځي کوم ځای پورې چې
دلته دا مرجن څنګه شوی دی ټاکل شوی دی. د دې ترڅنګ یوز الاینمنت ګایډلاین دی، ویو ګایډلاین دی، ګایډلاین تاسې ورکولی شئ یا هم ګایډلاین ترې لرې کولی شئ. کولی شئ دا درې واړه آبجکټ یو ګروپ کړئ در سره او بیرته یې ګروپ څخه څنګه کوئ وباسئ. دواړه یو ګروپ شو، یو ګروپ نه هم کولی شئ وباسئ. روټیټ دی، کولی شئ تاسې دې ته یو دوران ورکړئ. فرض مثال دا دی زه وایم دې ته دوران ورکوم، نو دلته 90 درجې دوران مې ورکړه. دا به زه لږ داسې کړم غټ کړم چې تاسې ته ښکاره شي. دلته وګورئ تاسې دا به زه ډیلیټ کړم، دا به پاس کړو. دلته راشئ روټیټ تاسې 90 درجې دوران ورکولی شئ، فلپ ورټیکل او فلپ هاریزنټل. مور روټیشن آپشن هم تاسې استفاده کولی شئ. دا موږ سره د پیج لیاوټ هغه ریبن. نو راتلونکی درس به زموږ د ریفرنس مینو وي یا د ریفرنس ریبن، چې ریفرنس ریبن کې اصل کې ډېر څه دي. نو د کتلو څخه مو ډېره مننه، امید ده چې درس مو خوښ شوی وي او بیا هم د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت ولرئ، الله مو مل شي.